د ځمکې له سطحې زرګونه متره ژور دا د نړۍ تر ټولو خطرناک کار دی. په دومره ژورو تیارو کې چې هیڅ رڼا نه ورسیږي، هلته د بې شمېره کان کیندونکو ژوند له خورا لوړې خطرې سره مخ وي. د دوی خوراک او څښاک هم په دې ژورو غارونو کې وي. د دې سربیره پکې د اکسیجن کچه خورا ټیټه وي چې پکې ساه اخیستل سخت وي او انسان ژر ستړی کیږي. د ډبرو وهل بار وړل ډیر وخت په ټیټه ملا او ګونډو باندې کوي. د لوړې تودوخې او ګرمۍ له امله بدن ستړیا او کمزوري رامنځته کوي. په همدې سختو شرایطو تنګو غارونو کې کان کیندونکي له 10 څخه تر 12 ساعتونو په پرلهپسې ډول د ځمکې لاندې په دې ژورو کې کار کوي. هره شیبه د چت لوېدلو خطره وي. یوه کوچنۍ تېروتنه کولی شي چې ډیره دردونکې مړینه رامنځته کړي. ډیر کان کیندونکي پکې ژوندي ورک او ښخ شي. دوی د ځان خوندیتوب لپاره کمزوري تدابیر یعنې یوازې له څو عارضي لرګیو ستنې جوړوي چې په ډیرې سختۍ سره ډیر زیات وزن تم کوي. دا ستنې په ډیر زحمت سره شاوخوا ډبرینې طبقې تم کوي. بلخوا د کولې ترلاسه کولو لپاره ډیر وخت کان کیندونکي په غارونو کې چاودیدونکي توکي پر ځای کوي ترڅو تونل ته چاودنه ورکړي. خو که چیرته ترې په منډه ونه وتل نو شاید همغه ځای کې د ټول عمر لپاره له تورو ډبرو لاندې شي. اوس که چیرته تاسو ته په دې تورو ژورو مرګونې غارونو کې د کار وړاندیز وشي نو به په څومره میاشتني معاش دلته د کار کولو لپاره موافق اوسئ.